امریکا پاکستان په نوي جال کې گیر کړی. پښتونخوا کې ګډ تمرینات او عملیات. ټي ته د جهاد مشروعیت لا زیات شو. افغان طالبان وايي پاکستان ځان ته په خپله قبرونه جوړوي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو استخباراتو اړوند المرصاد رسنۍ لیکلي کله چې په 2001 کال کې امریکایانو او د هغوی متحدینو په افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان ځمکه او فضا یې اشغال کړل. د حاکم حکومت وګړي اکثره شهیدان او نور تر تورو کړغېړنو زندانونو شاته وغورځول. هغه وخت د کور دننه اجنټانو او بهرنیو اکثره هیوادونو د امریکا د اشغال هرکلی وکړ. دا چې د امریکایانو تبلیغات خورا درانه و، نو د مقابلې فکر یې لیونتوب او خیالي تصور و. د وخت په تېرېدو سره د وخت فرعون په مقابل کې د موسی علیه السلام لارویان ورو ورو په ټوکېدو شول. هماغه چې د افغانانو ترڅنګ ځینې پاکستاني وګړي د خپل ایماني مسؤلیت ادا کولو په موخه د افغانانو ترڅنګ ودرېدل او د امریکایانو په خلاف پورته شول. دا چې د پاکستان پوځ تل د غرب ډول ته نڅېدلی، د غرب په غوښتنه د سوات او وزیرستان په مسلمانانو اسرائیلي ظلمونه پیل کړل. د همغه ظلمونو نتیجه چې د پاکستان مجاهدین د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي په نوم بدل او د پوځ پر وړاندې جهاد پیل کړ. هغه وخت به استاد یاسر پاکستاني پوځ ته په خطاب کې ویل که چیرې تاسو خپلو پالیسیو ته تغییر ورنکړئ، د کور دننه به داسې شازلمي درته پیدا شي چې ستاسو د کنټرول څخه به وتلي وي. بهرحال دا چې د پاکستان د غلطو پالیسیو او ظلمونو نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان یا ټي رامنځته شو، نو که اوس دوی په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې امریکایي تمرینات پیلوي او خپله خاوره کې خارجي عساکرو ته ځای ورکوي، نتیجه به وروسته ډیره بده وي، ځکه دا کار به جهادي ډلې لا پیاوړې کړي او دا د امریکا ستراتیژي ده چې پاکستاني پوځ باندې په خپل لاس قانونو ته قبرونه وباسي. یوه یادونه باید وکړم چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پاکستان د پوځ د وروستیو پریکړو په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو یا ټي په تشکیلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د پاکستان شریف ولس که د پوځ دا ډول پریکړو مخنیوی ونه کړي، نو د پوځ بل کړي اور لمبې به تر دوی هم ورسیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.